الحمد لله والصلاة على رسول الله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. د هر څه نه مخکې تاسو ټولو دوستانو ته د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم یوه تلپاتې او نه هېرېدونکې تحفه وړاندې کوم چې عبارت دی له السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. دوستانو خدای دې وکړي چې روغ او جوړ به یاستئ او د صحت او عافیت جامې به مو پرتانه وي. دوستانو ومې غوښتل چې تاسو ته د خپل چینل له لارې تاسو ته د لمانځه اړوند مسایل په لیکنې او صوتي بڼه باندې وړاندې کړم. نو خدای دې وکړي چې تاسو یې په ښه غور او فکر سره واورئ او زده یې کړئ. راځم لومړی ما چې شروع وکړه هغه د اودس نه مې شروع وکړه، ځکه اودس چې دی دا د لمانځه لپاره شرط او اهم څیز دی، ځکه چې بغیر د اودس نه څه دی لمونځ نه کېږي او نه صحیح کېږي. نو اودس چې دی د لمانځه لپاره شرط دی. نو د همدې وجې نه ما لومړنۍ د اوداسه څخه شروع وکړه. نو د همدې وجې نه موږ به همداسې قدم په قدم باندې ځو او نور همداسې د لمانځه مسایل د اوداسه ارکان مې اوس دلته لیکلي دي. د دې نه وروسته به د اوداسه سنتونه همداسې واجبات او مکروهات او مستحبات دا به قدم په قدم باندې مونږ تاسو ته د ویډیو له لارې وړاندې کوو. نو که چېرې مو زموږ چینل نه وي سبسکرایب کړی نو د زموږ یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ د نورو ویډیوګانو لپاره چې تاسو یې وګورئ. راځم لومړنی اودس ته. اودس ته په عربي ژبه کې چې دی الوضوء ویل کېږي. وضوء دا مأخوذ دی من الوضعة د وضعتون نه، او دا چې دی وهي الحسن دا ښایست ته ویل کېږي. او په شریعت کې دا اسم دی د هغه فعل دپاره چې هغه استعمال د اوبو دی په معلومو اندامونو باندې، چې هغه اندامونه مشتمل دي په وینځلو د مخ سره، همدارنګه د لاسونو په وینځلو سره، د مسح د سر سره، او همدارنګه د خپو وینځلو سره. او د اوداسه حکم چې دی الله رب العزت قرآن عظیم الشان کې فرمایي یا ایها الذین آمنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهکم وایدیکم الى المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الى الکعبین. او د هغې نه وروسته راځم د ارکانو د اوداسه ته چې ارکان د اوداسه کوم دي او څو دانې دي. ارکان الوضوء اربعة وهي فرائضه. ارکان د اوداسه چې دي دا څلور دي او دغه ارکانو ته فرایض هم ویل کېږي. لومړنی د ارکانو یا فرایضو د اوداسه څخه چې دی هغه غسل الوجه مرة، یعنی د مخ وینځل یو کرتې دا فرض دی په اودس کې. د دغه مخ د وینځلو اندازه چې دا هغه د ویښتانو د شنه کېدو څخه تر زنې لاندې حصې پورې، او همدارنګه د یو غوږ نرمۍ څخه تر بل غوږ نرمۍ پورې دا د مخ د وینځلو اندازه ده. دویم د فرایضو د اوداسه څخه چې دی هغه غسل الیدین مع المرفقین مرة، یعنی وینځل د لاسونو دي سره د څنګلو مرة یو کرتې، دا فرض دی په اودس کې. دریم د فرایضو د اوداسه څخه مسح ربع الرأس، مسح د څلورمې حصې د سر ده، یعنی څلورمه حصې د سر مسح کول چې دی دا فرض دی په اوداسه کې. څلورم د اوداسه د فرایضو څخه غسل الرجلین مع الکعبین مرة، وینځل د خپو دي سره د خنګرو یو کرتې. نو دغه څلور چې مونږ ذکر کړه دا د اوداسه د فرایضو څخه دي. نو الله تعالی دې وکړي چې تاسو دغه په ښه غور او فکر سره واورئ او زده یې کړئ. نو د نورو ویډیوګانو لپاره زموږ د یوټیوب چینل سبسکرایب